دې معنا نه ده چې د شیشه دله وټکوم ښایسته بدن درکړی ته په دې ډاکټرانو کې زه یو ګوتې متې پکې وی وادې ورېده په زوره د ځان خپل بدن خراب کړو ولې ما څه کړي دي دا وګوره مخ کوارې ته دې وګوره ډډه وډه دې کړې تا چېرته مینه کړې د غم څپېړو والي دا وایي شکر دی چې اسلام دونه غم لري څنګه په همه دونه شکر دی چې یو چا باندې مې غم تاثیر کوي مرمر ما دنه قربان کې ما دنه لوګی کې ما دنه سپینلی کې مست ستا د وجود نه تاو راتاو کې ولې پوزه راله صفا کړه غني دا چې خواست وي ستا د پوزې خوله به ما والی وی خو و ظالمانو نه ډبل ټیپ کوي نه راته سکور مخته کوي بس ستا مخ کېږي باندې قرآن شریف مې دی والی دا خو دونه د کار جنۍ نه خو بل څه دا بم چې شته وی بم انګلیش کې ستا لاندې څه دي کټ نه ته ناستې ته څنګه ناستې په څه ناستې کټ څه د لاسه ناستې زه د لاسه ناست یم د خپل ټیک ټاک د لاسه ناست یم ته کله کله کښېني او ټول نه مخکې څه کښېني اول ځمکې ته ځي څه کښېني خپې نه هغه نه پس ته هغې نه پس مې وادرېده په اطمینان هغه نه پس ته بیا څه ځمکې ته ځي خبره دې کونې ته جوړه کړې ده وړاندې ورېده دی لا وایي مرګل شیوانی له وای غواړي ده کوم شیوانی دی ورګه شي خبره ده کوم یو سړی چا میلمه کړی وادي ورېده بس کور ته یې راوستی نو ډېر زیات وږی شوی نو د دا پخلي کې ډېر وخت تېر کړی په دې کې ورته وادي ورېده بس ډوډۍ پخ کړې وه ډوډۍ کې بس د الوګان هم پکې و ترکاری کې که نه بس دې د الو زم د وږی ډېر زیات وږی ویستی د الو خولې ته اچولی چې د الو خولې ته اچولی او بره یې کتلي دي وایي دا برګې دې په څو جوړې کړي وادي ورېدې نو دلته خو د الو ګرم و هغه ورته ویل په لږ صبر او په دوه پوکو چاول به یو سړی چا راوستی او میلمه کړی و د شپې د ترکارۍ وخت ډېر ناوخته شوی و که نه نو به دې ترکاري ول راوړي دا بیچاره سخت وږی شوی چې وږی شوی نو بس دا چې ډوډۍ ته ول راوړي چې خوړلی وی نو زه هم تا ته یم ډایرکټ به دې وادې ورېدې د کوناټو صفت کړی وی نو ته به په کوم ځای کښېنې او کوم ځای ته کښېنې او چېرته کښېناستلی وې مرمرو عزت کوم ځکه درله مې والونه مننه چې ته زما عزت کې ستا په یو کور په لار راتېرېدو که نه ښځې ورې ټکولی وي ښځې ورته ویلي چې شی په کار دی هغې ورته ویل چې لږ ډوډۍ په کار ده که نه خو سوکړی کې وله راوړی دا سوکړی کې خوړلی ورته ویل چې دې سره شلومبي سخت خوند به وکړي ودرې شلومبې دله راوړم دا چې شلومبو پسې تللی او سوکړی کې خلاص کړی وایي د شلومبو سره چې سوکړی کې سخت خوند به وکړي هغه چې دا سوکړی کې راوړی وادرې د شلومبې خلاصې شوي نو په دې کې دوه درې دپې دا ښځه تلې وه وادې ورېدم دا شیان یې راوړي برابر کړي سره نه به دې سړي ته ویل موړ شو که موړ نه شو واره موړ شومه وایي نن مې دا اشتیا داسې بنده بنده وه ټول کور کې هر څه خلاص کړي وایي چې کله دې مې اشتیا خلاصه شوه په دې طرف را نه شي صحیح ده نو تا اوس زموږ ته به یې وکړه نو زه تا ته یم زما هر ټایم اشتیا برابري که ته زما خواله رالي انشاءالله تعالی دا زخمونه دا د زړه ټکورونه دا د وجود پیغورونه دا شیطان دینه زیات څه ولي چې شیطان وي تا سره به وادرې د خبرې څوک شیطان خو مخامخ سړي نه راځي ته ابلیس دی دا خبرې مه کوه رښتیا وایم ولي ته غټ شیطان یې ته مخ ته راځي داسې سړی د ټیل وایي او بیا د نه وتښتي څنګه چې سړی د ټیل وایي او بیا د نه وتښتي سخت خوند به وکړي دا ته څه وایې زه پوه یې نه شوم وایم چې سړی د ټیل وایي او بیا د نه وتښتي سخت خوند به وکړي سر در کې مات کوم قسم په داسې نه چې داسې د ټیل وایي او د نه وتښتي داسې ستا له داسې لګته در کوم که نه چا کړي نه
لته چې ته وې خو شی به درکې وران شي